جو بایډن وایي د القاعدې مشر ایمن الظواهري ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعدې مشر ایمن الظواهري د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي بایډن څه ساعته وړاندې د الظواهري د وژلو په تړاو یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې نوموړی په کابل کې په نښه شوی دی. د امریکا ولسمشر وویل چې ظواهري کابل ته تللی و چې له خپلې کورنۍ او د القاعدې له نورو غړو سره یو ځای شي، خو د هغه په خبره په دغه ډرون برید کې یوازې د القاعدې مشر وژل شوی او د هغه د کورنۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. د ظواهري د وژل کېدو راپور داسې مهال خپرېږي چې څو ساعته وړاندې طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې د تېرې شنبې په ورځ یعنې د زمري په 9مه د امریکا یو بي پیلوټ الوتکې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور برید کړی. د طالبانو په خبرپاڼه کې د برید د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو برید یې محکوم کړی دی. الظواهري د یو نړیوال ترهګر په توګه د امریکا لخوا تر تعقیب لاندې و. هغه څوک چې له اسامه بن لادن سره په ګډه یې په امریکا کې د سپتمبر 11 برید پلان کړی و. الظواهري او بن لادن په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا د برید له پیلېدو سره له دغه هیواده وتښتېدل او د اوسېدو ځای یې د ډېر وخت لپاره ناڅرګند و. بن لادن 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې په پاکستان کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر په خپلې وینا کې وویل چې الظواهري په دې وروستیو کې په خپلو خبرو کې امریکا ګواښلې وه. جو بایډن ویل چې امریکا د روان میلادي کال په لومړیو کې موندلې وه چې الظواهري په کابل کې دی. د امریکا ولسمشر یادونه وکړه چې 7 اونۍ وړاندې یې د القاعدې د مشر د وژلو عملیاتو امر ورکړی و. د هغه په خبره د القاعدې د مشر په وژل کېدو سره نړۍ تر پخوا خوندي شوه. ایمن محمد ربیع الظواهري چې لنډ په الظواهري پیژندل کېده په 1950 کال د جون په 19 نیټه د مصر په المعادي ښار کې زیږېدلی و. الظواهري د حبا په نوم یوه خور او د محمد په نوم یو ورور لري. نوموړی په 14 کلنۍ کې د اخوان المسلمین له ډلې سره یو ځای شو او په 23 کلنۍ کې د قاهرې پوهنتون د طب له پوهنځي فارغ شو. نوموړی په 2011 کال کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د هغه ځایناستی او د القاعدې مشر شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1208 پرېکړه لیک له مخې الظواهري په القاعده کې د غړیتوب درلودو او په ځینو بمي چاودنو کې د لاس درلودو له امله د امریکا تر تعقیب لاندې و. نوموړي د 1989 کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا سفارتونو په بمي چاودنو، د 2001 کال د سپتمبر په 11 امریکا کې پر سوداګرۍ نړیوال مرکز برید او د امریکا په یوې جنگي بیړۍ USS کول په بریدونو کې لاس درلود. د امریکا دولت د هغه په تړاو د معلوماتو ورکولو لپاره چې که ونیول شي یا ووژل شي $25 میلیونه جایزه ایښې وه. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ آیا ایمن الظواهري رښتیا وژل شوی او که نه؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.